دا به ورته زه بدقسمتي وم که خوش قسمتي به ووایم چې د 2-3 کالو نه دلته کله جلسه باران 8 کاله وشورو نو لکه دا بدقسمتي نه ده، خوش قسمتي ده. باران هم رحمت دی، نو چې وریږي نو ښه خبره ده. باران ته زموږ ضرورت دی، قرآن ته هم زموږ ضرورت دی. زما وروڼو مولانا عبدالوهاب صاحب لویه مجاهده کړې ده چې په دې ځای کې دا د دین درسګاه قایمه کړې ده. دا درسګاهونه چلول څنګه چې مولانا لایق صاحب خبره وکړه او بیا په دې کې داسې خلک پیدا کول لکه دا تاسو چې یې نه یې، دا آسان کار نه دی، دا د سړي ګوګل خوري. نو دا دومره مجاهده او قرباني چې د کړې ده، زه ورته خراج تحسین پیش کوم. مفتی اکرام صاحب زمونږ د باجوړ یو لوی مایناز عالم دین دی او موږ ته په فخر دی. هغه چې دومره متخصصین پیدا کړه، پوزلا حفاظ، زه د دې مجاهدې ته هم مبارکباد پیش کوم او سلام پیش کوم. زما وروڼو دا مدرسه د ډېره خړه پړه ده او د آبادۍ په لحاظ سره ډېره کمزورې ده، ځکه دا ګیر چاپېره موږ د دې خلکو آبادۍ نه یي نو ډېر په رنګ او رونق او زینت باندې مزین ښکاري او دا اداره ډېره خړه ښکاري. په دې اداره کې چې دننه کوم علم دې طالب علمانو ته ورکولی کېږي، دا کوم علم دی؟ یو خو په دې کالجونو کې چې دا ښایسته ښایسته بلډنګونه دي هلته هم علم ورکولی کېږي، انګریزي، ریاضي، تاریخ، څه شی. یو دلته د دې دواړو فرق دی. دا علم چې دی دا د عرش معلا نه راغلی دی او د دې د تقسیم 2 ذریعې دي د دې علم. یو زمانہ هغه وه موږ دا زمانه په 2 برخو کې تقسیمو، زمانه د نبوت او زمانه د خلافت. زمانه د نبوت هغه وه چې نبی به دنیا ته راته او زمانه د خلافت هغه ده چې نبی نه راځي، د هغې په ځای عالم راځي. نو 5,000 کاله زمانه د نبوت او څه کم 1,500 کاله دا زمانه د خلافت ده. نو کله چې زمانه د نبوت وه دا علم به د پیغمبر د سینې نه تقسیمېده، یعنې دا علم چې د اسمان نه راته نو اول به د پیغمبر سینې ته راغی، پیغمبر به د امت علماو ته ورکو او دا علم د خلقو د انسانانو د استعداد مطابق ورکړی شوی دی. د الله څخه چې کوم علم دی الله هغه ټول علم پیغمبر ته نه دی ورکړی، لږ یې ورکړی او د پیغمبر څخه چې کوم علم دی هغه علم یې ټول عالم ته نه دی ورکړی، لږ یې ورکړی او د علماو څخه چې کوم علم دی هغه موږ ټول تاسو ته نه درکو، د امیانو ته لږ درکو ځکه چې دا سینې ډېر نشي برداشت کولی. امام رازي وایي د دې علم د مثال داسې دی لکه دنیا کې دا غټ دریابونه دي او د دریابونو نه بیا خوړونه جدا شوي دي، د خوړونو نه نهرونه جدا شوي دي او د نهرونو نه ولي جدا شوي دي او د دې ولو نه بیا د عوام خپل ضروریات پوره کوي، څوک پکې لوښي انځي، څوک پکې کپړې انځي. نو امام رازي وایي دا دریاب که ټول په خوړ باندې ورپرېږدي نو برداشت کولی شي، خوړ به وشلی او که خوړ په نیر ورپرېږدي نیر یې نشي برداشت کولی او که نیر په وله ورپرېږدي وله یې نشي برداشت کولی نو لږې لږې اوبه ورکړي دي. نو هغه وایي د علم دریابونه د الله څه دي، خوړونه یې ورکړي انبیاو ته، انبیاو نهرونه ورکړي علماو ته او علماو ته ولی ورکړي دي عوامو ته چې هغه په د روزمره ژوند ضروریات پوره کوي.
نو که الله ټول علم د پیغمبر سینه کې وارتی د پیغمبر سینه به وشلیږي نشي برداشت کولی لکه چې ټول دریا په خوړ ورسم کې نو خوړ به وشلی او که د نبی علم ټول د عالم سینه کې وارتی د عالم سینه به وشلیږي نشي برداشت کولی او که د عالم ټول علم د امی په سینه کې وارتی سره د وصف د امیتوب نه د هغه سینه نشي برداشت کولی نو دا تقسیم په تفاوت سره دی نو هغه زمانه کې چې کله به نبی دنیا ته راته د آسماني او د عرش د علم مرکز څه شی و د پیغمبر سینه وه څه شی و لږ ماته ووایي علم به د کوم ځای نه خورېدو د پیغمبر د سینې نه پیغمبران چې د دنیا نه تللي دي دا علم اوس خورېږي د عالم د سینې نه او د مدرسې نه دا د اسمان علم نور علمونه خو په نور ځایونو کې هم شته خو د اسمان نه چې کوم علم راغلی دا د مدرسې نه خورېږي او دا حق علم دی او په دې باندې زموږ د شریعت او د دین بلډینګ ولاړ دی او په دې باندې زموږ عقیده د توحید عقیده د بعث بعد الموت ولاړ ده او ورونو موږ ته تاریخ دا وایي چې که پیغمبر د حق علم انسانیت ته ورکاو نو په پیغمبر باندې خلکو اعتراضونه کړي شکونه پې کړي الزامونه پې لګولي چې ته دروغ وایې ته د ځانه خبرې کوې دا د خدای خبرې نه دي ته مبتري ته شاعر ته لیونی ته ګڼکپ ته سیاسي مقاصد لري د اسلام او د حق په دې نوم باندې زموږ په دې ملک باندې قبضه کې دا الزامونه په پیغمبرانو لګېدلي که نه دي لګېدلي اوس هغه الزامونه بعینه په مدرسه باندې لګي مدرسه دا د پسماندګۍ مرکز دی او دا د دهشتګردۍ مرکز دی او دا د تخریب مرکز دی او دا خون دا وینه چې تویږي او دا دنیا کې چې بدامني ده او دا د مدرسې نه را پیدا ده دا خبرې نن د مدرسو باره کې هم کېږي د مولیانو په باره کې هم کېږي او خلک وایي مدرسې څه وکړه یو شپه خبرې به ته وکړم او شارټ کاټ به ته وکړم چې ستاسو دماغ په دې زه جوړ کړم او نوجوانان د کالجونو سټوډنټان د چا په ذهن کې چې د مدرسې متعلق یو منفي تصور دی هغې به د زما خبرو د لږ شان د سوچ کوئ که ما ورانه وکړله بیا تاسو اعتراض وکړئ او که سمه مې وکړه نو اخر کې به بیا د باندې د دې مدرسو کردار منم شپه خبرې مدرسو کړي دي څو یې کړي دي اولنۍ خبره انسان کې انسانیت مدرسې راوستی دا انسان د شکل په بنیاد باندې د انسان نه دی انسانیت د صفاتو نوم دی ما کې رحم دی ما کې ادب دی ما کې مینه ده ما کې ایثار دی ما کې مهمان نوازی ده ما کې د مور او د پلار او د مشر احترام دی ما کې خدا پرستی ده ما کې انسان دوستی ده دا صفات چې را جمع کې د دې نوم د انسانیت نو انسانیت چې موجود دی دا د مدرسې د وجه نه موجود دی دا مدرسه چې نه و د اسمان نه دا علم نه و راغلی تاسو دا تبلیغ والا د دور جاهلیت قصې کوئ مولیان یې کوي چې دې انسان خپله لور ژوندۍ ښخوله که نه یې ښخوله ما ته ووایئ دې انسان ګټې ته سجده کوله که نه یې کوله دې انسان د انسان نه سر پرې کړو سر یې وله وتراشو شراب یې پکې واچول او ویستل دې انسان د خپلې خور سره نکاح کړې وه که نه یې وکړې د خپلې لور سره نکاح کړې وه که نه یې وکړې ډېر واقعي ګانې دي اوس یې ته ویلی نه شم دا انسانیت و که دا زناورتوب ولې زناورتوب و ځکه وحی بنده شوی و د عیسی علیه السلام نه وروسته وحی بنده شوه د مدرسې او د اسماني علم کار په ټپه ودرېده نو انسان د انحطاط او د زوال شکار شو حیوانیت نه او د بهیمیت نه او د زناورتوب نه ښکته لاړی
د زناور هم په خپل بچي باندې زړه درد کوي خو د ده په خپل بچي باندې درد نه کاوه. او بیا چې دا مدرسه راغله غار حرا کې د قرآن درس شروع شو، جبریل راغی پیغمبر ته علم ورکو او پیغمبر صحابه ته ورکو. ماحول څه جوړ شو؟ هغه د کرکې نفرت، د کرکې ماحول، د نفرت ماحول، د بهیمیت ماحول، د دشمنۍ ماحول، د تعصب ماحول، هغه په انسانیت باندې بدل شو. مینه راله که رانله، یو صحابي په بل صحابي سر ورکاو که نه ورکاو، ایثار راغی، همدردي راغله، د پلار او د مور او د مشر او د کشر احترام راغی. دا سړیتوب او انسانیت دی علم ورکو. او نن به زه تاسو ته خبره وکړم، نن په دې پاټک کې، په دې باجوړ کې، په دې مامون کې، په دې وتمان خیل کې او په دې ترکاڼي کې چې سړیتوب دی، موږ په پلار سر ورکو، موږ په مور سر ورکو، موږ کې د مشر ادب دی، موږ کې مهمان نوازي ده. دا شی د دې مدرسې د وجې نه دی، دا د کالج د وجې نه نه دی. تاسو لاړ شئ مغرب ته، کالجونه شته، یونیورسټۍ شته، سکولونه شته، بیرشتران او وکیلان شته، ډاکټران شته، انجینیران شته، د دوی د مختلفو سکټرو سپیشلشتان شته، خو انسانیت هلته نشته. هلته نکاح ختمه کړې ده، هلته کې خانداني نظام تباه شوی دی، هلته د سپي قدر شته دی خو د پلار او د مور قدر نشته. د شپې سپی راولي ښکاري سپی د ځان سره په کمره کې په یو بیډ باندې سملی، او د ماښام سره مور او پلار د کور نه اوباسي، یو محله کې یو لګنده کور جوړ کړی دی، د ټولې محلې بوډاګان هغه ته د شپې راولي، د ځان سره کور کې نه سملی، وایي تاسو خرشېږئ پرشېږئ موږ ډسټرب کوئ. نو په یو معاشره کې چې سپی سړی د ځان سره په یوه کمره کې سملی او پلار او مور په کور کې د ځان سره نه پرېږدي، دا انسانیت دی؟ نو ولې هلته انسانیت نشته؟ د انسانیت جنازه ووته. هلته خو کالجونه شته دی، هلته خو یونیورسټۍ شته دی، هلته خو هایر ایډوکیشن شته دی، ځکه نشته هلته انسانیت چې هلته مدرسه نشته، هلته د قرآن او د حدیث علم نشته، هلته د دین دعوت او تبلیغ نشته. نو اوس په دې خبره را سره تاسو اګري کېږئ، متفق کېږئ که نه چې انسانیت چا ورکړی دی؟ مدرسې. نو یو کار مدرسې دا وکړو چې ما ته انسانیت وښودو. د دې کالج کتابونو له ورشئ، په دې کې د عقیدې باب نشته، په دې کې د الوهیاتو باب نشته، په دې کې د رسالت باب نشته، په دې کې کتاب الطلاق نشته، کتاب النکاح نشته. دا ټولې خبرې چېرته دي؟ دا په مدرسه کې دي. نو دا شی چې زده کې دلته به زده کې، سړیتوب او انسانیت مدرسه ورکوي. نمبر 1. نمبر 2، د اسلام سپلای چې پورا کره زمین ته نن کېږي هغه د مدرسې نه کېږي. د کوم ځای نه سپلای کېږي د اسلام؟ د دې مدرسې نه کېږي. نبی کریم علیه السلام چې د دنیا نه ته د مسلمانانو تعداد کم و، نن سوا دی. هغه وخت کې 3% خطه د دنیا باندې مسلمان آباد و، او نن په 29% باندې مسلمان آباد دی. نن 50% زرعي ځمکه دا د مسلمان سره ده، 75% قدرتي وسایل د مسلمان سره دي، اټم بم د 50 اسلامي ریاستونه دا د مسلمان سره دي. دا اسلام سپلای د کوم ځای نه کېږي؟ دا د سیمنټو د کارخانې نه کېږي، دا د کپړو د کارخانې نه کېږي، دا د کالجونو نه کېږي، دا د دې خړو پړو مدرسو نه کېږي. ځکه یو راپور د اقوام متحده جاری کړی دی 2-3 کاله مخکې، ریلیجیس افیرز، مذهبي امور چې د اقوام متحده کومه اداره او کوم ډپارټمنټ ډیل کوي، د هغې راپورټ دی، خو هغه راپورټ وکړه د هغه ته نه وامه. د هغې اخري حصه دا ده چې موږ چې څومره تحقیق وکړو په دنیا په کوم ګوټ ګوټ کې چې د اسلام محنت کېږي د هغې تعلق د مدرسې سره دی. وایي موږ وکتل دا تبلیغیان هم چیک کړه، دا بشترو والا د اسلام کار کوي که نه کوي؟
نو چې دا چیکړه چې دا د کوم ځای نه راوځي وایي د دې اخیره جاله مدرسه ده ځکه مولانا الیاس صاحب د کوم ځای نه راوتلی د ریوان مشران د کوم ځای نه راوتلي وایي د دې جاله مدرسه ده دا د کفر خلاف چې جهاد کوي د کفر خلاف ګوره د اسلام او د مسلمان خلاف مرګ جوړلا پاغه دماکي د دې مونږ ګوره قایل نه او نه مونږ دې ته جهاد وو خو د کفر خلاف چې جهاد څوک کوي دا خلک چې مونږ وکړو د دې تعلق د مدرسې سره دی دا په دې ملک کې چې د خانقاه دیوبندي کې د تصوف غټ غټ غرونه ناست دي لوی لوی اولیاء د دې تعلق د مدرسې سره دی د مصنف تعلق د مدرسې سره دی د مؤلف تعلق د مدرسې سره دی نو چې اسلام کوم ځای ته خوريږي دا غي تعلق د مدرسې سره دی نو که مدرسه دې بند کړله د اسلام دغه سپلای به بند شي نو اسلام دنیا ته کوم ځای خوريږي دا مدرسې نه دې خبر سره تاسو اتفاق لرئ نمبر 1 نمبر 3 د مدینه چې کوم تهذیب دی د مدینه د ریاست نوم تاسو اورئ د مدینه د تهذیب نوم تاسو اورئ د مدینه تهذیب څو د صحابه په مخ باندې ګیری وي په سرونو باندې پټکیو په زنانو باندې پرده وا منځو او دسو روجوا د دین حال زلوي او د سنتو په اتباع کې ژوند تیرولو دا د مدینه ریاست مو او دا په اسلامي تهذیب بنا په دې خبره تاسو پوهیږئ نن که د مدینه تهذیب ژوندی ساتلی دی هغه د مدرسې ژوندی ساتلی دی نن چې د کومې پیغلې په سر باندې پرده ده لوپاټه ده او دا پټکي دي که دا لکان نن دې مدرسې ته نه وی راغلي او دا په پبلیک سکول کې وی دا په کالج کې وی او تاسو پلاران نن داغي نظارې ته راجمع شوي نو د دوی په سر به پټکي وی که سر به سرتور وی په غاړه کې به ټایونه د نسواراو هغه نښه کوړ پتلون به نه اغوستی خو تا دا بچې مدرسې له راولېږه د مدرسې د پیغمبر په سنتو کې ستا بچې ملبوس کړه یوازې دا نه چې ده ورته تخصص پلې تا وکړه یا ورته حفظ او ناظره وکړه دا د پیغمبر د سنتو سره او د مکمل شریعت سره ستا کور ته در روان دی نو اسلامي تهذیب که نن دنیا کې ژوندی وساته چا وساته مدرسې وساته زما محترم ورونو ازادي که دې وخت کې امت مسلمه ته ورکړې ده مدرسې ورته ورکړې ده د نورو ادارو غلامان را پیدا کړه مدرسه هغه خلک تیاروي چې د هغې ذهن آزاد دی یو د الله طاقت مني بل د هېچا طاقت نه مني دا د مدرسو والا دا یاد ولرئ او دا زموږ فیصله ده موږ د هېچا احترام د هر چا په خپل ځای خو طاقت د چا منو د الله منو یره د چا نه کوو د الله د دنیا د یو طاقت نه زموږ یره نشته که څوک څه کوي هغه دې کوي موږ به د حق خبره کوو نو ازادي او حریت دا څلورم شی دی چې دا دې امت ته مدرسې ورکړې ده دا جذبه مدرسې ورکړې ده او دا پاکستان هم موږ له مدرسې راکړی دی هسې دا د پاکستان باچهان ظالمان دي موږ یې بدي شو ګنې دوی ته دا پته نه ده چې که دا مدرسه مولانې د پاکستان نه لرې که دا پاکستان په هغه ورستلی نه زه به ته دا ګیره کل کړم پاکستان چې راته دا پاکستان چې موږ ګاټه دې ته یینه پکار وه دا یوازې د علامه اقبال په خوبونو او د قادرزون په دغه قانوني جنګ نه دی ګټلی شوی دې له څه پکار وه 200 کاله پیرنګي په دې ملک باندې حکومت کړی و چې یینه دې نه ورکولی پیرنګی نه و نو چې د یینې ضرورت پیدا شه به یې غږ وکړي یینه به څوک ورکوي نو په هغه وخت کې مولا ورته اوچته کړه چې یینه څه ورکوم نو زما 50,000 مولیانو یینه ورکړه نو پاکستان آزاد شو یینه ما ورکړی او نن که د پاکستان دپاره او د اسلام دپاره د یینې ضرورت پیدا شي دا مولا او طالب یې ورکوي
دا مدرسو والے ورکړي او دا قبایل هم ورکړي، قبایلو مخکې هم ورکړي، اوس هم ورکړي. د قبایلو د علماء دیوبند په منځ کې یو تلازم دی، تاسو یې نه ورکړي. او ما قبل او یو ځای کې دا خبره کوله، دا خو کسی سیاسي غوندې خبر راله، خو ما وی زمونږ د دې ملک قانون د بار دنیا نه بدل دی. په دې بار دنیا کې چې څوک هم د ریاست دپاره او د مذهب دپاره قرباني ورکړي او د دې څه وفاداري وکړي، نو هغه ملکونه وله تمغه ورکوي. په سر یې ګرځئ که نه ګرځئ؟ خو په پاکستان کې دا قانون دی چې دلته د ریاست سره او د مذهب څه وفاداري کوې نو بیا تمغه نه درکوي، بیا تغمه درکوي. دا پاکستان کې نن دوه خلک راایسار کړي دي، یو یې دا قبایل راایسار کړي دي او یو یې دا مولیان راایسار کړي. دا دي که نه دي چې قبایلو باندې پسماندګي راوسته او بدامني پرې راوسته او جنګونه یې پرې وکړله. دا موږ له څه سزا ورکوي؟ ځکه چې موږ دوه خلک داسې یو چې موږ دې ملهینه ورکړې ده. د کړپې خاوره وګوره، د قبایلو په اینو رنګ ده. د ملکن غر دا د قبایلو په اینو رنګ دی. انګریز یې نه پرېښودې دې خاورې ته. یې نه پنجابیانو نه ده ورکړې، سندیانو نه ده ورکړې. نن که د یې غږ وشي چې هلکه د پاکستان لپاره یې نه څوک ورکوي، نو بیا به پنجاب پې ګوته اوچتای، سندی به ګوته اوچتای، که قبایل به ګوته اوچتای، قبایل به ګوته اوچتای. او هغه وخت هم قبایلو او یو مولا یې نه ورکړې وه. نو نن نه مولا پرېږدي او نه قبایل پرېږدي. مصیبت دا دی. حالکې پکار دا وه چې مونږ ته دلته دغه راکړی وی، ایوارډ راکړی وی، مونږ یې په سر ګرځولي وی. اوس از مې تاسو خدمت کې دا کاو چې پنځم کار مدرسې دا کړی دی چې پاکستان یې محفوظ کړی دی، او دا حقیقت دی. دا مولا تعلیم مدرسه لرې که پاکستان خپل وجود برقرار نشي ساتلی. او آخري او شپږمه خبره، موږ نوی نسل محفوظ کوو. زموږ د نوي نسل او د نوجوان ته نن زمانه کې ډېره خطره ده. آخري خبره کوم، دا لږ توجه سره او نوجوانان یې واورئ. په 1998 کې د سویزرلینډ په یو ښار کې 300 یهود راجمع شو. په دې باندې مشوره کوله څو ورځې چې اسلام به څنګه ختمو، ځکه چې اوس مغربي قومونو ته لوی رکاوټ مخې ته اسلام دی. د وروسته سقوط نه بعد اسلام به څنګه ختمو. په هغې کې هغې په 19 دستاویزو باندې مشتمل یو راب تیار کړی دی. په هغې کې ډېرې خبرې کړي چې دا به کوو دا به کوو. یوه خبره پکې دا کړې ده یهودو چې د مسلمانانو نوجوان به بېلارې کړو او په خپل صف کې به یې ودرو د اسلام خلاف. یې به د مسلمان بچې او ورانه به د چا کوي؟ د اسلام. نقصان به د چا کوي؟ د اسلام کوي. نو په دې کې دا فیصله وکړه چې نوجوان راونیسئ او د بوډاګانو نه قلار شئ. ولې قلار شئ؟ وی دا بوډاګان چې دي د دوی دا دماغ وچ شوي دي، دوی نوې خبرې نه مني. دې کې زړه خبره پرته ده چې لا اله محمد رسول الله. بوډا سره به د چا پلار د خپل عقیدې نه واړوي. نو په دې اساس سره مخ وګوئ او بل دا چې دا 80 مري 2-3 کاله پس بوډا مري، نو څه پې کوئ؟ دا نوجوان چې دی دا د مستقبل سرمایه ده او دماغ یې تازه دي، خالي دي، چې څه شی پکې ولاړ دی قبله. نو دا نوجوان راونیسئ. دویم دا ده چې دې وخت کې د دنیا اکثریتي آبادي دا په نوجوان مشتمله ده. اقوام متحده یو اداره ده، هغې وی نوجوان څه ته وایي؟ د 18 کالو نه د 65 کالو پورې دا نوجوان دی. نو د دغه تعریف په اساس پاکستان کې 25% نوجوان دی. بل تعریف کوي نه، د 18 نه د 13 کالو پورې دا نوجوان دی. نو پاکستان کې 40% نوجوان دی. بل تعریف کوي چې د 18 کالو نه د 16 کالو پورې دا نوجوان دی. نو لہذا پاکستان کې 50% نوجوان دی، دا باقی بوډاګان او ماشومان دي.
او که دغه د نوجوان په تعریف کې د عمر دا شرحه لږه وخوځوله د 40 نه د وربره کړه نو بیا 60 او 70% نوجوان دی. نو په پاکستان کې نوجوانان ډېر دي که بوډاګان ډېر دي؟ جواب راکړئ. نوجوانان ډېر دي. نو وایي محنت به کوو په نوجوان او دا ګمراه کوي په دې سوشل میډیا باندې او د دې لپاره په مغرب کې باقاعده ورکشاپونه کېږي او میډیا چې د یهودو په قبضه ده په دې هم دا نوجوان ګمراه کوي. باقاعده زمونږ نوجوانان یې ځنې داسې تیار کړو چې هغوی د حدیثو نه انکار وکړو چې حدیث نشته. داسې هم تیار شولو د معجزاتو نه انکار وکړو. دا محنت په هم شروع ده چې نوجوان د قیامت نه منکر کړي چې قیامت نشته. دا ورته وایي هلته د خپلو کسانو ته چې د قیامت عقیده افسانه ده، دا حقیقت نه دی. دا خو د ټولو پیغمبرانو قومونه دوکه کړي دي چې قیامت را روان دی. کوم دی چې قیامت راغی؟ نوح علیه السلام 2,000 کاله مخکې تېر شوی دی او خپل خلکو ته وایي قیامت را روان دی، راغی. موسی علیه السلام وی، ابراهیم علیه السلام وی. دا تصور ته وراشي د قیامت نه منکر کوي، د خدای نه منکر کوي چې د خدای وجود دا یو افسانه ده، دا حقیقت نه دی. ما بل ورځ یو ځای کې دا خبره کړې وه چې دی هلته ورکشاپونه کوي. زموږ بعضې هلکان پکې شریکېږي. یو پښتون مسلمان هلک پکې شریک و چې راغی نو دلته یې پوسټ ولګاوه وی 20 کاله په دې خاوره باندې دا ظلم وشو، دا د بارودو باران وشو، دا د پښتنو کورونه وران شو، دا پښتانه ووژل شو او الله پې خاموش او د دې معنی دا ده چې الله نشته. نعوذ بالله. د خدای نه مطالبه کوو چې دا جنگونه، دا مرګونه، دا تخریبکاري بنده کا. که بند یې کړه بیا به ومنو چې خدای شته، که بند یې نه کړه بیا به اتفاق په دې کوو چې خدای نشته. دا د دې پښتون نوجوان تاثرات دي. زما نوجوان دې حد ته لاړ، پیغلې د پاکستان په مختلفو ښارونو کې په 8 مارچ راووتلې وایي نکاح به ختمو. د قرآن او د شریعت توق زمونږ د غاړې نه لرې کوي، موږ آزاد یې پرېږدئ. موږ بدن خپل دی، واک هم خپل دی. تاسو په دې سوشل میډیا باندې ګورئ زنانه دغه طرف ته روانې دي او نوجوان دې طرف ته را روان دی. موږ چې خپل نوجوان هغه د اسلام په صف کې ودرو او د دې بېدینۍ او د بېحیایۍ د توپان نه بچ کړو، زمونږ سره غټه مورچه لوی آپشن هغه دا مدرسه ده. دا نوجوانان دي او تاسو راوستل مدرسو ته، انشاءالله دا د دغې فتنې نه بچ. او زه دا نه وایم چې کوم نوجوانان مدرسې ته نه راځي، کالج ته ځي، مدرسه کې سبق نه وایي، دا به ټول ګمراه کېږي. زه دا نه وایم. زه دا وایم چې دغه نوجوان که کالج ته روان دی، که هرې ادارې ته روان دی، خو د مدرسې او د عالم سره تعلق وساتئ، نو هله به بچ کېږئ. اوس زما وروڼو خبره راټولو. مدرسه انسانیت ورکوي، مدرسه اسلام ورکوي، اسلامي تهذیب ورکوي. مدرسې پاکستان محفوظ کړی دی، مدرسې ازادي ورکړې ده او مدرسه نوجوان نسل محفوظ کوي. د دې خبرو دپاره د مدرسو وجود ضروري دی که ضروري نه دی؟ تاسو نه تپوس کوم. نو د دې مدرسو سره به ودرېږو که نه به ودرېږو؟
قاری مفتی اکرام صاحب تاسو ته ووې چې موږ دا ځمکه اخیستې ده او په دې باندې به درې چته بلډینګ جوړو او انجینر دا وایي چې څه د پاسه 15 کروڑه روپۍ به پرې راځي. دا 15 کروڑه به څوک ورکوي؟ حکومتونه یې نه ورکوي. حکومتونه خو ورانای. دا 15 کروڑه روپۍ به تاسو د دې پاټک خلک ورکوئ. ښه مالداره خلک یې وایي د باجوړ چې کم سړی مالدار دی او پاټک ته راغلی دی. د ټاپ مالدار په باجوړ کې پاټک دی. کاروباري خلک یې وایي، روزګاري خلک یې وایي، په لکونو کروڑونو روپۍ د سدي او ځان لم غټې غټې د شیدات غوندې بنګلې جوړې کړې دي. راشئ دا 15 کروڑه روپۍ مفتی اکرام او مولانا عبدالوهاب مه محتاجه کوئ چې ستا بچي ته علم هم ورکوي او په لاهور کې چاندې هم کوي، په پنډۍ کې چاندې هم کوي، په کراچۍ کې چاندې هم کوي. مه محتاجه کوئ، لږ ننګ او غیرت په اسلام باندې وکئ او د خپل قبر د ښایسته کولو لپاره، د خپل نسل د مستقبل د روښانه کولو لپاره، د پاکستان او د اسلام د بقا لپاره، د آخرت د ښایسته کولو لپاره د خپل مال څخه برخه راوړئ او په دې مدرسه کې ولګوئ او خپل مستقبل ښایسته کړئ. دې خبرو ته تیار وئ که نه وئ تیار؟ څوک تیار دي چې زه به بچي هم او د مال یوه حصه هم او د بچو یوه حصه هم علم ته ورکوم، دین ته به ورکوم، مدرسې ته به ورکوم؟ کم خلک تیار یې هغه ما سره لږ لاس اوچت کړئ. دا به وعده وي که نه تشه د تبلیغیانو اراده به وي. اراده خو بېګی نه که نه. تبلیغ والا یو جومات ته راغلي وو، امیر صاحب مطالبې کولې سیروزې چیلې دپاره. یو مشر به پاڅېده او کېناسته به. نو هغه د امیر صاحب په نظر ولګېد، ویل مشره ولې کېنو پیسې؟ ویل زه هم یو شي کې ځان لیکم خو نوم یې راته نه دی یاد. نو هغه ویل څه شي کې ځان لیکي؟ اخر ووایه که نه. چیلا 3 ورځې. هغه ویل مړه هغه شی چې هغه وایي او کوي نه هغه ته څه وایي؟ ویل ښه مړه اراده یادی. نو ګوره دا به هغه اراده نه وي، دا به انشاءالله وعده وي او چې کال له راځو او دې مدرسې کافي ترقي او تعمیر د الله په فضل او ستاسو په تعاون باندې کړی. وما علینا الا